بله یو نن سبا چې کومه ډېره زیاته مسله ده د یوریک اسید چې د کم مریض یوریک اسید زیات وي د سطح نه او تکلیف لري، پوندې خوږېږي او وجود یې دردونه کوي او ستړي او کار ته یې زړه نه کېږي او هر وخت وایي چې بس پروت وی جومات ته هم نشي تللی او خپې یې خوږېږي. نو دا هم ډېره اسانه نسخه ده، ټوټل پکې 15 اجزا دي. بله ورځ ما دا یو ملګري تپوس کړی د پوندو د دردونو دپاره. نو دا هلدي ثابت نیم پاو لکه 120 ګرام، سونف 120 ګرام، ملټي 120 ګرام، سرنجان شیرین 120 ګرام او سونډ 60 ګرام. دا به هم ښه میده کې او سهار ماښام نیمه چمچ د روټۍ نه 1 ګنټه وروستو نیمه ګنټه وروستو د دود په تیچې سره غټه غوښه، لوبیا، پالک، روجې او شوملې لسی لکه دا به په مریض باندې 15 ورځې پرهیز کوئ نو انشاءالله یوریک اسید به بالکل نارمل کېږي. 100 ورځې د دا نسخه په ترتیب وخوري، با پرهیز دې وخوري، لاول دې هم ټیسټ وکړي او بیا دې هم ټیسټ وکړي نو انشاءالله تکلیف به ښه کړي.